بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. منگو تاسو دا خبره ابتدا کې وکوله چې د قرآن کریم تلاوت شروع کول په عمومي ډول باندې درې طریقې لري. یا به قرآن کریم د سورت د سر نه شروع کیږي، یا به د سورت د منځ نه شروع کیږي، او یا د تلاوت په جریان کې به بل صورت راځي. لله الحمد دا درې واړه وویل شو. خلاصه داسې شوه چې که چیرې زموږ تلاوت د صورت د سر نه شروع کیږي، د وصل او د فصل څلور حالتونه جوړیږي او څلور واړه پکې جایز دي. کولی شي چې وصل کل سره ووایي، فصل کل سره ووایي، وصل اول فصل ثاني ووایي او فصل اول وصل ثاني ووایي. څلور واړه حالات جایز دي، هغې کې پټو سترګو باندې کولی شي چې. خو دویم صورت د مسئلې دا و که چیرې زمونږ تلاوت شروع ده، تلاوت مخکې نه شروع ده، منځ کې بل صورت راغی، بل صورت پکې شروع کیږي، په دغه صورت کې بیا دلته هم د وصل او د فصل څلور حالتونه جوړیږي. البته په دې کې یو حالت پکې ناجایز ده او درې حالت پکې جایز دي. کم حالت پکې ناجایز ده؟ هغه حالت پکې ناجایز ده چې بسم الله د ختم شوي صورت انتها سره ولګول شي. هغې ته کوم نوم اخلي؟ وصل اول، وصل اول فصل ثاني. البته وصل اول فصل ثاني په دغه صورت کې چې زموږ د تلاوت په منځ کې بل صورت راځي، یعنی د ختمېدونکي صورت آخري برخه ورسره تسمیه یو ځای ویل او راتلونکي صورت په بل سا سره ویل، دا جایز نه ده. او ځکه جایز نه ده چې بسم الله د خپل محل نه په خلاف ځای کې ولګېدله. د بسم الله محل د ابتدای صورت او دلته ولګېده انتها د صورت سره. دغه یو حالت پکې ناجایز ده او متباقي درې واړه حالتونه پکې جایز دي او دا پکې ټارګټ کوي. او دریم مسله چې وه هغه دا وه چې که چیرې زموږ تلاوت د صورت د منځ نه شروع کیږي، په دغه صورت کې هم د وصل او د فصل څلور حالتونه جوړیږي او هلته هم دو حالته جایز دي او دو حالته پکې ناجایز دي. دا د تیر درس خلاصه وه او دا عمومي طور باندې د قرآن کریم ابتدا اقسام دي. خو دوه قسمونه داسې دي چې هغه خاص دي، چې هغه دواړه ورسره یو ځای کړو بیا ټول د ابتدا څو قسمونه جوړیږي؟ 5 قسمونه جوړیږي. دا درې عمومي دي او دا دوه خاص دي، صورت توبه او د صورت انفال ته. نن راځو هماغه صورتونه وایو. څلورم صورت داسې ده کله چې زموږ او ستاسو تلاوت د صورت توبې نه شروع شي. ګورې هلته چې کله موږ د عامو صورتونو خبره کوله، هلته موږ دا خبره کړې وه که چیرې زموږ تلاوت د صورت د سر نه شروع شي خو بغیر د صورت توبې نه، نو ځکه صورت توبې دپاره مستقل قانون موجود و، نو هلته بغیر کړی و. دلته اوس ورسېدو مغه نقطې ته، خو دا صورت توبه خو پاتې و. 114 صورتونو حکمونه بیان شول. 114 صورت توبه ده، د دپاره ځانګړی حکم ده. دلته راغی چې کله زموږ تلاوت د صورت توبه نه شروع کیږي نو دلته تسمیه لوستل لازمي نه دي. تسمیه لوستل لازمي نه دي. اعوذ بالله خو لازمي ده، ځکه لازمي ده چې ابتدا د تلاوت ده. نو ابتدا د تلاوت ده که د صورت سر وي که د صورت منځ وي، نو په ټولو حالاتو کې څه شی وي؟ لازمي وي که نه. خو دلته بسم الله اوس لازمي نه ده. دې کې لږ خبره واضحه کومه چې بسم الله لازمي نه ده. یوه خبره خو دا ده چې لیکل شوی نه ده، او دا چې لیکل شوی نه ده د په همدې په خاطر باندې لیکل شوی نه ده چې دلته چون هغه معنوي لحاظ سره مفسرینو دلته نه ده لیکلی. دې کې وجه دا ده چې ځینې علما، اول خو هغه علمي خبره کوو، ځینې علما په دې باندې متفق دي، البته د اصول تفسیر چې کوم علما دي ځینې په دې باندې دي چې صورت توبه او صورت انفال یو صورت ده، دا اختلاف هم شته. ځینې مې وایي چې نه، یو صورت نه ده، صورتونه جدا دي، موضوعات یو دي. موضوعات چې دي یو دي، هغې کې هم د جهاد، د مثلا د غنیمت، د مالفه، د انفال، دغه مسایل پکې ذکر کیږي او دکې هم د جهاد اصول او قوانینو همدغه غنیمت دا مسایل پکې ذکر کیږي. موضوعات یو دي. بهرحال زموږ او ستاسو د جمهور علما هغه ده چې نه، صورتونه سره دواړه څه شی دي؟ جدا جدا دي. خو ولې بسم الله پکې نه ده لیکل شوی؟ ځینې خلک داسې د جاهلانه نظر داسې ورکوي چې دلته جبرائیل علیه السلام نه هیر شوی دی. دا ډېر کمعقله خبره ده او دا ډېره کمزورې خبره ده. که دا چېرې دا موږ ومنو چې هیر شوی دی
نو بیا خو دا هم کېدای شي بل ځای به هم ته نه هېري کېدای شي بل آیات به هم در نه هېري دا ډېره لویه د وحی چې کوم پروسه ده ټول موږ په څه باندې بنا کړله په شک باندې بنا کړله دا شک نشته یېرېدل خبره پکې نشته مولانا صاحب حسن جان نه چا پوښتنه وکړه سړي چې دلته بسم الله ولې ونه وایو هغه ورته وکتل وایي ملایکه طالب یې وایي نه عادي سړی ما وایي جبرایل نه دی ویلی نو ته مه وایه بس خبره ختمه هېر شوی نه دی هغه نه دی ویلی چې هغه نه دی ویلی چې هغه وحی راوړې ده نو ته مه وایه دا لنډه خبره ده صحیح شو نور علمي هغه پکې شته چې مثلا دا د اختلاف د صورتونو هم پکې شته چې دا هم یو رایه ده البته دا هغه نه ده چې دا یو صورت ده خو نه اصل خبره دلته دا ده چې بسم الله آیت د رحمت ده بسم الله آیت د رحمت ده او دلته د سورت توبه ابتدا او شروع چې دنه په آیت د برعت سره کیږي د الله تعالی د غصې سره کیږي الله تعالی د برعت اعلانوي د خلق هغه نه د مشرکینو نه نو د لحاظه نو چې کله د رحمت او د برعت آیتونو سره دواړه یو ځای کوي دا د فصاحت او بلاغت نه خلاف کار ده ځکه علماو وایي چې دلته بسم الله ویل وروسته او دا لیکلی هم چې نه ده په همدې وجه باندې نه ده لیکل شوی صحیح شو لکه مثلا هلته موږ چې بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی شروع کوم د هغه ذات باندې چې ډېر بخونکی او ډېر مهربان ده ورپسې جوخ وایي چې براءة من الله ورسوله الله تعالی او د هغه رسول برات اعلانوي بیزاري اعلانوي صحیح شو نو دلته د بیزارۍ او د برعت خبره د رحمت د آیات سره دا متصادف که دواړه یو ځای کې لکه د دې مثل داسې راځي چې یو چا باره کې تا یو تصور اورېدلی چې ډېر زیات حلیم ده او ډېر مهربانه ده بیخي په چا باندې قهر نه کوي او دا او دا او دا او چې ته ورسره مخامخ کېږې چې کوتک ورسره یو څوک یې رالاندې کړی په چې ما خو داسې اورېدلي چې دا بیخي وهل نه کوي دا خو چې وبېلېده نو په وهلو شروع شوه د الله تعالی چې رحمان ده رحیم ده په خپل بندګانو باندې او هلته ورسره جوخ وایي څه شی براءة من الله ورسوله صحیح شو که نه قرآن کریم خو انتهایي بلیغ او فصیح کلام ده د هر ځای کې چې بسم الله دلته بسم الله دلته اعوذ بالله دې لپاره وایي چې هغه معنا او مفهوم یې چې دی نو څوک چې اوري دا چې اوس پې موږ نه پوهېږو دا چې به مثلا موږ نه پوهېږو خو موږ نه پوهېږو که نه خلک خو پې پوهېږي که نه داسې خلک شته چې قرآن کریم باندې پوهېږي هغه هم دغه چې غلط وصل نه د غلط وقف نه غلط ابتدا نه غلط اعادې نه لویه معنا فاسدېدلی چې دا به انشاءالله وروسته تاسو ته په تفصیل سره راځي همدې وجه نه بسم الله آیت د رحمت ده بسم الله آیت د رحمت ده او د صورت شروع چې دی نو آیات په غضب سره او د قهر سره د الله تعالی د بیزارۍ سره کېږي زهاد علما وایي چې دلته یوازې په اعوذ بالله باندې اکتفا وشو بسم الله ورسره ویل ضروري نه ده او په همدې وجه باندې دلته لیکل شوی هم نه ده صحیح شو دغه وضاحت شو د هغې نه وروسته که خو ضروري او څه چا وویلې یا یو څوک وایي چې نه زه یې وایم خو چې وایي نو هغې دپاره به یو طریقه به درته ښیي که وایې نو په دې طریقه به بیا وایې صحیح شو یو څوک دا وایي نه زه بسم الله نه پرېږدم وایم خیر د کفر دا خبر یاد ولري دلته د کفر قضیه نشته ګوره ها خبره کفر نه دوال او د مدل خبره نشته د ګمراهۍ خبره پکې نشته خو بهتر نه ده څه شی نه ده بهتر نه ده نو چې بهتر نه ده خو څوک وایي چې نه زه یې وایم ودی وی خو چې وی دغه اصول او دغه طریقه بیا څه شی کوي مراعتوي نو په دغه صورت کې وایي چې نو کله چې وویل شو یا یو څوک وایي چې زه د برکت دپاره وایم نو بیا د وصل او فصل دلته هم څو قسمونه جوړېږي 4 قسمونه جوړېږي هماغه وصل اول فصل ثاني فصل اول وصل ثاني وصل کل او فصل کل یا وصل کل فصل کل وصل اول فصل ثاني او فصل اول وصل ثاني کم کله نو راځو دې ته وصل کل تعریف موږ کړی وصل کل موږ داسې تعریف که چې ټول یو ځای کول دلته اوس ټول څه دي اعوذ بالله خو محل ده او بسم الله موږ وویلې د برکت د وجې نه خو ویې اراده مو کړې ده چې ویو نو بسم الله شوله او د صورت توبې نه تلاوت شروع کول شروع نو دا په یو سا سره ویل تعوذ تسمیه او د صورت برعات شروع په یو سا سره کول دا ناجایز دي که وایې نو درې واړه به یو ځای کوې بیا نه دا چې ناجایز دي لکه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله. دسې به نه وایې. دا څه شی ده؟ دې ته څه شی وایي؟ وصل کل. دوهم فصل کل. درې واړه جدا جدا ویل. تعوذ جدا سا سره، تسمیه جدا سا سره، او سورة توبه په جدا سا سره شروع کول. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله. دا بیا جایز دی. دا چی دی؟ اول خو ما وایا که وای نو دسې به وای. بسم الله به د صورت سره نه یو ځای کوي. صحیح شو؟ او که ستاسو فکر وي بسم الله هلته چې و بل صورت سره چې یو ځای کېده هلته بهتر و، دلته اوس جایز نه دي ځکه مضمون غلط افاده کیږي. د آیات رحمت د آیات غضب سره څه کیږي؟ یو ځای کیږي. نو دا باندې دلته به چې دی نو وصل کل به نه کوي، فصل کل جایز دي. دې ته شی وایي فصل کل. وصل اول فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی درې شیان دي. اولنی دو وصل کا. اولنی دو څه دي؟ تعوذ او تسمیه. دا یو ځای کا او سورة براءت د جدا سا سره شروع کا. دا هم جایز دي ځکه چې سورة توبه هغه سره ونه لګېدله. بسم الله او د هغې ترمنځ فاصله راغله، سا پکې ماته شوله. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سا تازه کا. براءة من الله. دا هم جایز دي. صحیح شو؟ څلورم څه شی و؟ فصل اول وصل ثانی. فصل اول وصل ثانی. اول فصل کا. اولنی شی چې پکې هر یو ده هغه ته جدا کا، آخرنی دوه یو ځای کا. اول څه شی ده؟ تعوذ. او آخر کې بسم الله د صورت سره یو ځای کول. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فصل شو کنه؟ فصل اول ده کنه. وصل ثانی بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله. وصل ثانی دا هم ناجایز. ځکه ناجایز شو چې دلته هم بسم الله د چا سره یو ځای شو؟ د سورة توبه سره. څلور حالتونه دي، دو جایز او دو ناجایز. د دې احکام داسې دي لکه سورت د مین چې تلاوت شروع شي، هغه هم یاد دي که نه؟ سورت د مین چې کله تلاوت شروع کېده هلته هم څلور حالته و. څلورو کې څو جایز و؟ دوه. او څو ناجایز و؟ دوه. هو به هو دلته هم څلور جایز او څلور ناجایز. او مغه دوه چې هلته جایز و دلته هم جایز دي، او مغه دوه چې هلته ناجایز و هغه دلته هم ناجایز دي. هلته هم وصل کل ناجایز او دلته هم وصل کل ناجایز. هلته هم فصل کل جایز او دلته هم فصل کل جایز. هلته هم وصل اول فصل ثانی جایز او دلته هم وصل اول فصل ثانی جایز. هلته هم فصل اول وصل ثانی ناجایز او دلته هم فصل اول وصل ثانی ناجایز. گویا چې د دې او دغه احکام بالکل یو دي. لکه څنګه چې سورت د مین سره بسم الله یو ځای کول ناروا و، دلته هم بسم الله د سورة توبه په سر کې یو ځای کول ناروا دي، ناجایز دي. صحیح شو؟ واضح شو ان شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.